السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورور حسن شاهد یو ځل بیا ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. خو ګومل ګرو چې تاسو هم غواړئ چې موږ د PicsArt اپلکېشن طریقه زده کو چې موږ څنګه په PicsArt اپلکېشن کې خپل عکسونه ډیر زیات په اسانه طریقه باندې ایډیټ کولای شو. څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري چې هم په دې طریقه باندې تاسو په PicsArt اپلکېشن کې بالکل په یو کلیک سره خپل تصویر ډیر زیات زبردست جوړولای شي. په دې کې نوري هم ډیر زیات طریقې د غټول طریقې بالکل سټپ بای سټپ تاسو ته هم چې تاسو څنګه د PicsArt اپلکېشن په مدد سره خپل تصویر ډیر زیات زبردست ایډیټ کولای شي. ویډیو شروع کوو خو د دې نه مخکې تاسو یو ریکوست کوم که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل ټیکنیکل حسن نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ټیکنیکل حسن ځان سره هم لایک کړئ چې زموږ راتلونکي هر یو ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې درسي. نو پس تاسو تاسو په خپل موبایل کې PicsArt اپلکېشن انسټال کړئ. د دې اپلکېشن لینک په یوټیوب کې تاسو په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګری چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري نو د ویډیو د پاسه یا لاندې په کمنټ کې به تاسو ته لینک میلاو شي. د هغه ځای تاسو د اپلکېشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کولای شي. کله چې هم تاسو د اپلکېشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کو تاسو انسټال کو بیا بسو کې سمپل د اپلکېشن په دغه رقم اوپن کړئ. کله چې هم د اپلکېشن تاسو اوپن کړئ تاسو له بلاندې یو پلس آپشن درکې دا هغه پلس آپشن نه تاسو بیا خپل عکسونه را لې او زبردست په ایډیټ کوئ. تاسو تخکاری د لاندې موږ یو پلس نشان راکو. کله چې هم د دې پلس نشان باندې کلیک کوم زما په ګلری کې چې څومره تصویران دي ټول ما ته شو شي نو زه خپل هغه تصویر دلته سلیکټ کم تصویر چې زه غواړم چې دا زه ایډیټ کما زبردست جوړ کما. ها نو پس تاسو خپل تصویر ته وګورئ چې تاسو په تصویر کې مطلب لایټ پکې کم وي پای کې تیار وي تاسو په سو کې لاندې په ټولز باندې کلیک واخلئ. تاسو تخکاری کله چې هم تاسو په ټولز باندې کلیک کړئ تاسو له بل یو اپشن درکې ایڈجسټ په دې کې نور هم ډیر زیات اپشن دي تاسو خپل تصویر دغه شان خراب کوئ یا د نور ډیر زیات اپشن دي په دې کې خو زه به سمپل دلته په ایڈجسټ باندې کلیک کوم. تاسو تخکاری ایڈجسټ باندې کله زه کلیک کوم نو تاسو تخکاری دلته مال لاندې یو اپشن راکو. کدا اپشن زه دې سایت ته داسې بوزم نو په تصویر باندې بل لایټ سی واکیږي او ډیر زیات زبردست به جوړیږي څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري چې دې سره تاسو خپل تصویر ډیر زیات زبردست جوړولای شي. زه به دې باندې لګون د کې لایټ سی واکم بیا بل ته بره د ټیک باندې نشان دغه تصویر سی وکم تاسو تخکاری دلته مین سکرین ته ها نو دا به زموږ سره دلته راشي. بیا به دا نور تاسو څنګه د تصویر خسته کوئ هغه طریقه ته هم خایم په دې کې ډیر زیات اپشن دي. تاسو لاندې بل یو اپشن شو کیږي ایفیکټس تاسو بسو کې سمپل په ایفیکټس باندې کلیک کړئ او تاسو ته نور ډیر زیات مختلف اپشن شو شي. تاسو ته زه طریقه هم چې تاسو بیا په کم یو اپشن باندې کلیک کوئ نو لاندې تاسو تخکاری دا مختلف لیکل تاسو ته شو کیږي دا مختلف ایفیکټس تاسو بسو کوي تاسو سایت ته ټول بوزي دلته به تاسو بیا سو کوي تاسو په کلر باندې کلیک کوئ کوم تاسو له کلر اپشن درکړي بیا به تاسو کوي تاسو ډیر تصویران به تاسو دلته شو شي تاسو به تصویران ټول داسې بوزي دلته چې په دریم نمبر باندې تاسو کوم تصویر دی نو په دې باندې به کلیک واخلئ نو تاسو تخکاری بالکل په یو کلیک سره تصویر څومره زبردست شو. که بیا تاسو غواړئ چې خپل تصویر نور زبردست جوړ کړئ بیا بسو کوي لاندې به خپل تصویر باندې یو کلیک بل واخلئ تاسو مختلف لاینونه شو شي دای لاینونه چې تاسو څومره دغه سایت ته بوزین تاسو تخکاری تصویر به تاسو خسته جوړیږي. که به دغه تصویر کې به تاسو باډي بیکار راځي او نور تصویر خپل راځي نو بار تاسو دلته یو تاسو تخکاری اریز نشان چې کوم تاسو هم درکړل سمپل په دې باندې کلیک کړئ او خپل تصویر به زوم کې تاسو کوم باډي دغه به واپس دغه رقم د خپل یوې ګوتې په مدد سره صفا کړئ تاسو نور تصویر به ډیر زیات زبردست شین او ډیر زیات خسته راشي او تاسو کوم باډي د تاسو لاسونه دي تاسو مخ ته به بالکل نارمل راشي لکه څنګه چې په عام تصویر کې تاسو تخکاری څومره زبردست جوړ شو. که تاسو بیا غواړئ چې دغه تصویر زم مین سکرین ته بوزم نو دې لپاره به هم دلته په دې ټیک باندې نشان باندې کلیک واخلئ تاسو تخکاری دا به هم دلته راشي دلته. کبه تاسو په خپل تصویر کې نور دغه شان مختلف ایډیټینګ کول غواړئ نه تاسو په دې کې دنه کولای شي په دې کې ډیر زیات اپشن دي که تاسو ته هر یو اپشن هم نو ویډیو به ډیر زیات غټ شي. تاسو تخکاری دلته تاسو غواړئ چې د خپل واسکټ یا د کپړو کلر چینج کړئ تغیر لپاره هم تاسو په ایفیکټس باندې کلیک کړئ دلته تاسو له بل یو اپشن شو شي زه تاسو ته هم کله چې هم تاسو په دې کلر نشان باندې کلیک کړئ دلته تاسو ته دا اپشن شو کیږي. دلته به تاسو ته بل یو سرکل نشان شو شي دا سرکل چې تاسو په کم ځای باندې دغه رقم داسې ودروي نو اتوماتیکلی به د هغه ځای کلر چینج کیږي. تاسو تخکاری مکمل کلر چې کم دی درسه چینج شو تاسو دغه شان هم خپل تصویران سیو کولای شي. که تاسو غواړئ چې دغه تصویر زه سیو کوم په خپل ګیلری کې نو بار به سمپل په ټیک باندې نشان باندې کلیک کړئ یا بدلته به دې ډاونلوډ نشان باندې کلیک کړئ نو سمپل کزلته به دې تیر نشان باندې کلیک کوم نو مال بل یو اپشن دلته راکړي چې تاسو خپل تصویر په ګیلری کې سیو کول غواړئ تاسو تخکاری سیو ټو ډایرکټلی دا په ګیلری کې سیو شو او زه په ټیک باندې نشان باندې کلیک کوم دلته مال مختلف اپشن راکړي چې تاسو ګیلری کې سیو کول غواړئ تاسو فیسبوک ته اپلوډ کول غواړئ څومره اپشن چې په دې کې دي نو ټول به ماته شو شي. نو په دغه طریقه باندې تاسو کولای شئ چې ډیر زیات زبردست تصویر ایډیټ کړئ لزان د لپاره ټول مرګري به حیرانو چې تاسو په کومه طریقه باندې ایډیټ کړی دي. خو ګمرګرو بیل درم چې تاسو به دا ویډیو خوښ شوي که تاسو دا ویډیو خوښ شوي دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ او هم دغه شان زبردست ویډیوګان لپاره زموږ پیج ټیکنیکل حسن ځان سره ضرور لایک کړئ او زموږ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ. موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.